همدارکم ته په دې اصلحې د ترمیم په برخه کې چې هغې ورکشاپ هم ډېر کار کړی دی د فتوحاتو نه وروسته تقریبا چې هغې 3886 اصلحات ترمیم شوې ده چې په هغې کې مختلف نوع اصلحه ده، غټه اصلحه ده، وړه خفیفه اصلحه ده، ډېر کار شوی دی. تقریبا دا په دلته شوی دی. الحمدلله په دې لوایه حمایوي کې موږ سره په دلته مرکزي لوایه حمایوي کې تقریبا د 150 نه تر 200 پورې مسلکي خلک، هغه خلک چې تیر نظام خلک دي، نو موږ سره کار کوي. دلته روزمره راځي، خپل مسؤلیتونه ورسپارل شوي دي، د هغې مسؤلیتونو مطابق خپلې دندې په مخ وړي او تر اوسه پورې موږ ترې مطمئن یو. الحمدلله خپل کارونه کوي، په اخلاص کوي، په اطمینان کوي الحمدلله. او دوی هم انشاءالله موږ نه مطمئن دي. کوم ستونزې، کوم مشکلات چې موږ په وس کې دي موږ ته رسولې دي، موږ رسیدگی کړی دی دوی مشکلاتو د حل په بنا. بخش‌های ترمیماتی وسایط و سلاح‌های ثقیله و خفیفه در این دوره به شکل مسلکی ترمیم و دوباره سازی می‌شود. کله چې موږ دلته راغلو په دې ډیپوګانو کې نظراندازي وکړه او کتنه ډیپوګانو نه وکړله چې موږ ډېره وسله چې هغه پخواني حکومت له جمهوریت هغوی دا ناقص کړلې او هسې بې ځایه غورځولې، تقریبا کم لکه 6,000 میله سلاح وه. نو کله چې موږ دلته راغلو کار هم پې شروع کړ په دې سلاحو باندې چې موږ دا سلاح ولې بې ځایه پرته وي. نو موږ 6,000 میله سلاح نه چې کار هم پې شروع کړ 4,000 میله سلاح الحمدلله موږ بیا ترمیم کړل او جوړ هم کړله. په داسې حال کې چې اکثره موږ قطعاتو جزتامو ته سیده توزیع کړې هم ده او فی الحال دې سله نه موږ توزیعات لرو. ورکشاپ داسې راغلو چې موږ د اصلحې ورکشاپ الحمدلله کارمندان ډېر ژمن او وفادار خلکو. زه په ورځ کې غالبا 2 ځله دلته راځم، خو چې دوی زه ګورم ټول مجهزه مشخصه په خپل کارو باندې چې ده مصروف او خپل کارونه کوي او داسې پر احتیاطه کسان دي الحمدلله چې یوه تسمه څه ده چې هغه هم بې ځایه نه غورځېږي.